په دې مونږ ښه خوشحاله یو چې لاړ شو ټول چې سړي باید مونږ ټول یو ځای لاړ شو پوه شې داسې نه چې وروره یو وشړی او یو پرېږدي پوه شې ها بل دفعه غوندې باید مونږ ټول یو فیره لاړ شو زه نور بس د خپل وطن باید آباد کړو شکر د ملک هم جوړ ده ملک هم جوړ ده نور شکر هېڅ ټینشن نشته پوه شې هر څه شکر شته والا که زه درته ځاني ووایم پوه شې شکر الحمدلله درته کور خپل دی سیسټم هر څه خپل دی خو بیا هم په کیسه کې نه یو زو پوه شې که نه که سبا یې پوه شې خو بس زو به تی نه پوه شې او چې شړیم ځکه چې 100 کال هم دلته زما پیدایش شو دا ما ته نېشنلټي نه راکړي زه اوسه پورې د مهاجر په نوم یادېږم دوستانو د یو مرکه له تاسو سره شریکه کوم چې یو افغان کډوال له یو کس سره مرکه ده او ډېر حقیقت یې ویلی دي او ډېر د خپل د زړه درد یې هم پکې بیان کړی ده او نورو افغانانو ته کوم پیغام لري راځئ دوستانو تر هر څه له مخه دغه یوه مرکه دي د افغان کډوال وګورو له نه بعد بیا خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوو په دې مونږ ښه خوشحاله یو چې لاړ شو ټول چې سړي باید مونږ ټول یو ځای لاړ شو پوه شې داسې نه چې وروره یو وشړی او یو پرېږدي پوه شې ها بل دفعه غوندې باید مونږ ټول یو فیره لاړ شو زه نور بس د خپل وطن باید آباد کړو شکر د ملک هم جوړ ده ملک هم جوړ ده نور شکر هېڅ ټینشن نشته پوه شې هر څه شکر شته والا که زه درته ځاني ووایم پوه شې شکر الحمدلله درته کور خپل دی سیسټم هر څه خپل دی خو بیا هم په کیسه کې نه یو زه پوه شې که نه که سبا یې پوه شې خو بس زو به تی نه پوه شې او چې شړیم ځکه چې 100 کال هم دلته زما پیدایش شو دا ما ته نېشنلټي نه راکړي زه اوسه پورې د مهاجر په نوم یادېږم پوه شې نو دې نه پس نو چې یو سړی د دومره هماغه نه کوي باید لاړ شو خپل وطن ته موږ دا کوم افغانان چې نور بېوسه دي هغه دي پوه شې بس زه ته هم زه دا یو ریکویسټ کوم پوه شې چې انشاءالله الله مهربانه دی روزي الله ورکوي پوه شې دا ملک خو موږ ته نه راکوي پوه شې خو دومره وایي چې بزونه وخت موږ ته پناه راکړه هغې راکړه بس کور ودان خو سره سره موږ دا ملک هم ځان سره آباد کړو داسې نه ده چې موږ راغلي وو دا ملک تشې ډاګې وې زه نه وایم دا زموږ پلاران نیکه وایي خو نن آباد شو نن موږ ته وایي چې ځئ تاسو لاړ شئ بس زه به تی زه ورته حکومت د سیډه زما دغه یو درخواست دی چې موږ ته د لږ غونتې ټیم راکړي لږ غونتې چې موږ دا خپل وروره کوم حسابیانې کتابیانې دي خلکو سره پیسې میسې ګیرې راګیرې دي دا تی والو او بس نور به زو خپله موږ زو او بس دغومره ټیم دې موږ ته راکړي او نور زموږ طرف نه هیڅ رقم مشکل نشته دی پوه شې چې زموږ خالي دغه لږ افغانان لږ د خپل سیستمات راغونډ کړي پوه شې دا پیسې میسې تابیانې کتابیانې بس نور موږ بس ډایرکټ به ځو نور زموږ طرف نه هیڅ مشکل نشته دی پوه شې هلته موږ ته وایي موسټ ویل کمیونټي بس ولا چې څوک وایي ځو څوک وایي نه ځو بس دې کې موږ څه نه وایو کیدای شي خپل وطن ته لاړ شو آباد کو خو دی د 100 کاله ژوند تېر کړو هغه افغان مهاجر یو وطن کې چې اوسېږو افغانان یو څوک هلته څه ویلی هم نه شي دلته بس چې معمولي خبره وکړي راشي پولیسوالان نیول کوي په یو معمولي خبر تنګولې شروع کړو دا بس دا خو صفا خبره ده دوی ته دلته مهاجر ویلی کېږي نور غونډ پښتانه وروڼه دي که نه زموږ وروریان دي پکار ده چې دوی ته د ټایم ورکړی شي که نه ځکه دوی کاروبارونه دي دا چې سمبالوي نو دی کې وخت لګي دوی چې کوم ډایرکټ د اچانک یې وباسي دا ښه کار نه کوي دا پاکستان والا زه خپل افغان نه یم خو پکار ده چې دوی له لږ ټایم ورکړي پکار ده چې لږ ټایم له ورکړي ځکه دوی دلته غټ غټ کاروبارونه دي ځکه چې دلته د لوکل خلکو داسې کاروبار نشته لکه څنګه چې د دوی دي د دوی غټې سرمایهګانې دي دا خو به هم دوی په څه طریقه سمبالوي پکار ده چې لږ ټایم ورکړي والا جی موږ دا ویل غواړو چې دا کوم ټیم ورکړی ډېر لږ ټیم ورکړی دی کم از کم دومره ټیم دې راکړي یو میاشت دوه راکړي چې دا څونه هغې د خلکو قرضداران دي د زموږ پیسې په خلکو دي نو چې کم از کم هغه راټول کړو خپل ځان راټول کړو نو دونه وخت موږ ته راکړي یو میاشت دوه نور چې موږ خپل ځان راټول کړو والله دا ویل غواړو چې ټولو ته پریشاني جوړ کړی دی هر یو کور کې غم دی دا سوچ دا فکر دی چې څه به کوو څه به نه کوو ولې چې د هر یو که نه نن سبا چې دی وګورې غم خادیان هم شوي دي د چا رشتهداران هم شوي دي هر څه شوي دي کم از کم دونه وخت دې موږ ته راکړي چې یو میاشت دوه دې وخت راکړي چې ځان دې موږ راټول کړو بیا دې ځو زما پیدا شم دلته شوی زما بچي هم دلته پیدا شوي دي او جی ولا ټول په ټینشن کې دي ولې چې دلته پیدا شوی دی نو هلته چې ځو مثال خبره دلته پیدا شوی دلته ملګري دي یاران دوستان دي کاروبار دي نو خفګان وبګي والله اوس موږ هم دلته په ټینشن کې یو که نه ټول ټینشن کې دي ولې چې دا دومره وخت لږ وخت راکړی دا اوس بیا 10 تاریخ پورې ټیم راکړی دا شپږم تاریخ دی څلور ورځې پاتې دي نو په دې کې چې مثال خبره موږ د چا قرض اخیستی موږ د چا نه قرض اخیستی هغه موږ ته څنګه راکوي په څلور ورځې کې به کوم ځای نه کوي یا موږ د کوم ځای نه کوو ورته حکومت دا ویل غواړو چې کم از کم موږ ته 2 میاشتې نور ټیم راکړي چې دا کم از کم د خپل ځان راټول کړو بیا د لاړ شو خپل وطن ته تر بچه موږ دلته 50 کاله برابرېږي زما پیدایش هم دلته شوی دی زما پلار دلته وړوکی راغټ شوی دی پوه شې زما الحمدلله زما بچي مې شته او
دې چې 50 کاله زموږ د عمر تیر شي دا خپل وطن په شان ښکاري کنه لکه زموږ چې د عمر تیر شي عمر تیر شي د افغانستان په شان ښکار کیږي خپل وطن ته خامخا ځکه چې په نوم باندې افغانان دی ګو بوشولې لکه په خاور د پلار د خاور د مور خاورم د بوشولې لکه دوه خاور موږ یو شان ښکار کیږي چې موږ د وړه غړ شو وړه لوی شو بوشولې د افغانستان د دې فرق نه کیږي بوشولې چې موږ بیرته لاړم چې موږ خپوي ځکه دلته موږ خسته وخت تیر کې خسته ژوند هم تیر کې بوشولې هم پاکستانیانو سره هم تاسو سره د حکومت سره بوشولې یاره د ما په دیش کال برابرۍ کې ما خپل عمر زه په ژوند کې 2000 نیول شوی بس نو په ژوند نه نیول شوی بوشولې هم په دې گاډي په بارک نیول شوی نو نیول شوی او چې اوس موږ زو افغانستان د زموږ نه یو خو خبر زموږ خبره چې عمر مل تیر شوی دی آل د موږ چې بلدي عمر تیری ګر باندې چې خامخا دوه کال درې کال ټیم اخلي بوشولې زګا الله زموږ نه سوق نه پیژنې نه سوګي جنې بوشولې دل هر ځکه بس هرم پیژنې بوشولې موږ غړ شول د لوی مشول واجب چې زوګا نه بس یو ورنم خو دې خبر تیار ان شاء الله کړم د خیر خلک سره او خلاص زموږ پیسې باندې دي او موږ سره باندې زموږ والد صاحب چې دی د مسالو کاروبار کوي بوشولې ورکړه دا ورکړه بوشولې مسالو پیردوس کې چرګان چوکي زموږ د پلار دکان دی د خپل مسالو دکان دی واخلګو مال وړي او خپل مال ورکوي بوشه د دې سبب مال پیسې باندې دي سکم و دې شته د شکل بس خلک باندې دي د موږ سره ټیم ځکه کم دي چې موږ له پیسو ته غلي بوشه چې پیسې نه وطن کې بس غون خبره دې د غوي سونی به افغاني دروځنه بوشلې چې بوشلې دې نه زون ځکه کرے پیسې نشتا ګټل او سټل دروځنه تاسو سره پیسې باندې شي بل سره پیسې باندې دي هغه موږ سره پیسې باندې دروځنه بس ګټل او سټل دروځنه بوشه وطن چې خامخا سره چې سناسه خو ویسي دوستان د مرکه تاسو وکړه د افغان کډوال له پاکستاني سره تاسو ته معلومه ده چې مثلا 1 مارچ چې کوم تاریخ اعلان وکړ لغه نه بعد 10 تاریخ تر اپریل هغه نن د فرص لنن نه بعد بیا د افغان کډوالو په خلاف باندې سخت مثلا داسې عملیات شروع کېدونکې دي چې مثلا پر دې بنیاد باندې خپل هیواد ته بلېږدول کېږي دوی خبرې په دې کې دوستانو یقیني ډېر سخت زور غواړي چې یو کس له یو کلي بل کلي ته کډه کوي دا هم زور غواړي چې یو کس له یوې ضلعې څخه له یوې صوبې له بلې صوبې ته کډه کوي دا سخت زور غواړي بیا خاص کر هغه چې له یو هیواد څخه سرحد کاټوي بل هیواد ته دا خو بیخي زور غواړي ګورئ دا کوم افغانان چې خفه دي مثلا خپل هیواد ته د نه تللو وایي یا ضد کوي چې نه ځي یا مثلا دی داسې وایي چې موږ هلته نه ځو دلته پیدا سوي دلته رالوی سوي دا په دې معنا باندې نه د مخکې ما تاسو ته وویلې چې دوی له خپل هیواد څخه نفرت کیږي نه دا داسې ده چې دوی پر پاکستان باندې عاشقان دي یا پاکستان کې ښه کاروبار دی یا پاکستان کې ښه امنیت دی یا پاکستان کې مثلا ښه هغه څه شته چې په نورو هیوادونو کې خو خاص په یوه خبره یا په 2-3 خبرو پر دې بنیاد باندې نه ځي چې فلحال افغانستان تازه له جګړو څخه راوتلی هیواد ده نو کم از کم و هغه هیواد ته چې هغه تازه له جګړو څخه راوتلی او هغه هیواد کې وایي انسان ته د خپل د استوګنې ځای نه معلوم او هغه انسان ته د خپل د کاروبار ځای نه معلوم او هغه انسان هغه هیواد تر اوسه لیدلی هم نه وي یا په هغه کې کاروبار یو څه کمزوری وي هېڅ نه معلوم د زندګي د تېرولو نو خامخا به هغه انسان و هغه هیواد ته د نه تللو مثلا دا کوشش کوي چې نشي ولاړ دا په دې معنا چې نشي کېدلی چې له پاکستان څخه د زړه نه ځي یا پاکستان ښه هیواد یا مثلا یا پاکستان کې ښه کاروبار د موږ تاسو وینو کاروبار یې هم وینو امنیت ته هم وینو هر څه یې وینو بله خبره لکه دی چې وایي مثلا 25 کاله د دې کس کېږي او دې کس ته اوس هم د پاکستان شریعت یا مثلا شناخته کارت اوس هم نه ورته میلاو که تاسو اورېدلي وي بار بار د پاکستان پخوانی مخته وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې کوم هیواد ته یو کس ورسي 15 کاله پکې تیر کړي د هغه هیواد حکومت ورته وایي چې تا خو 15 کلونه دلته تیر کړي ایا ته زموږ د هیواد شریعت اخلي که یې نه اخلي موږ یې تا ته درکوو ته د هیواد کې اوسېدل غواړې نو موږ تا ته د خپل هیواد چې کوم اسناد یې هغه درکوو نو هغه د هغه مرضي ده کې غوږ دی کې نه غوږ دی خو پاکستان یو داسې هیواد ده چې په هغه کې 40 کاله یو څوک مسلسل تیر کړي هم بیا هم د ته د هغه هیواد شریعت نه میلاوي لکه کوم چې دغه ځوانانو یا کسانو مرکه کې خبرې تاسو واورېدلې بله خبر باید دا وکړو هر هغه افغان چې د پاکستان اسناد نه لري که یو کال وخت ورکړي که 2 کاله که 3 کاله خوشحاله کېږي نه کوشش دې وکړي په افغانستان کې د خپل کاروبار برابر کړي خپل مستقبل دې برابر کړي پردی کټ تر نوي شپې 2 کاله به دې پرېږدي 3 به دې پرېږدي 10 به دې پرېږدي که دې 20 کاله پرېږدي هم د افغان مهاجر په نامه درته وایي ته نه خپل کاروبار کولی سي نه بینک اکاونټونه جوړولی سي نه خپل بچیانو باندې سکول مکتب
تعلیم هیڅ نشي کولی، خپل مستقبل دی هم خراب دی، بچو د هم تر هغه ښه ده چې د افغانستان ته لاړ او په افغانستان کې خپل مستقبل د خپلو بچو مستقبل برابر کړي. دوهمه خبره، هغه کسان چې په حکومت په اقتدار کې دي، بیا خاص کر د پښتونخوا او د بلوچستان وفلیسو ته یو پیغام لرو، پښتنو ته له دې نورو خو ګیله نشته، له هغو څخه زموږ ګیله نشته. دغو دوو ته دا وایو کوشش کوئ تاسو پر خپل ډیپټي باندې مامور یاست، یقیني دا سره منو چې دا پر تاسو باندې مثلا لازم کړل شوی ده چې تاسو به دا خپل کار کوئ د افغان مهاجرو په ایستلو کې. خو یو کار یاد وساتئ، یوه خبره یاد وساتئ چې له دغو خلکو سره ښه سلوک وکړئ، په ښه عزت سره، په ښه درناوي سره دا خلک رخصت کړئ، ظلم مه ورباندې کوئ، جبر مه ورباندې کوئ، ستم مه ورسره کوئ. الله داسې قانون ده، الله داسې باچې ده چې ته پر دې خلکو باندې ظلم کوي، د دغه ظلم انتقام الله ضرور درڅخه اخلي، تا به هم سبا دې ځای ته الله تعالی مجبوره کوي. نو کوشش کوئ له دا رنګه خلکو سره مثلا یا کوم چې د محلې والا یې ښه استوګنه مثلا تاسو سره کړې وي، بیا یې هم ښه په خوشحالي باندې رخصت کوي.